د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې په تړاو د استانبول کنفرانس چې ټاکل شوی و د روانې اپریل میاشتې پر 24مه نیټه استانبول کې پیل شي تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلی دی. وروسته له هغې چې ترکیې د دې ناستې لپاره د اپریل میاشتې 24مه نیټه اعلان کړه، افغان طالبانو سملاسي اعلان وکړ چې دوی به پکې ګډون نه کوي، چې همدا یې د ځنډېدو لوی لامل ګڼل کیږي. افغانانو امریکا، ملګرو ملتونو او د افغان سولې په موضوع کې ګڼو نورو ښکېلو هیوادونو د استانبول کنفرانس ته د یوې مهمې ناستې په سترګه کتل. تمه کېده چې که دواړه خواوې پکې ګډون وکړي نو ښایي افغانستان کې اوربند او یو سیاسي جوړجاړي ته پکې لار وموندل شي. د ولسمشر غني ستر سلاکار شاه حسین مرتضوي د یاد کنفرانس د ځنډېدا په اړه وایي طالب ترهګرو ته د سیاسي نانځکو حیثیت ورکړل شو، ځکه اوس د سولې غونډو کې ګډون ته په اسانۍ نه حاضرېږي. سرچینې وایي طالبانو غیر رسمي منله چې د ترکیې په غونډه کې شاید برخه واخلي، مګر اسلام آباد ته د دوی د مذاکراتي پلاوي مشر شیخ حکیم له سفر وروسته یا د ډلې د ترکیې په غونډه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا وطن سولې ته اړتیا لري او که یوه ورځ هم د جوړجاړي پروسه ځنډېږي دا د ولس سره جفا ده. دوی وایي د ترکیې غونډې ته د افغانانو ډېرې هیلې وې، خو په دې غونډه کې د طالبانو نه ګډون دا په ډاګه کوي چې دوی کله هم په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چیرې چې د نهایي سولې پریکړه کیږي، ځکه دوی د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره اوس هیڅ نه لري. افغانانو د افغانستان د غریب او بیچاره خلکو هیلې او ارزوګانې د استانبول غونډه پورې تړلې. متاسفانه دا نه طالبان په خپل سر دا غونډې تحریمولی شي او نه بل څوک چې د دوی باداران دي او څوک چې نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او سوله راشي او موږ د یو باثباته او په خپلو خپو ولاړ افغانستان ولرو. دا د هغو خلکو کار دی، هغوی دا سولې تحریموي، هغوی دلته خپلې ګټې لري. طالبان په هغه د کبر او غرور او په هغه مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټول واک غوښتنه کوي، د خلکو د ارادو ته او د خلکو غوښتنو ته دوی هیڅ توجه نه کوي. نو په دې اساس موږ بیا هم په طالبانو باندې غږ کوو چې د افغان ولس او د افغان وژنې ته د پای ټکي کېښودو په خاطر باید دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د افغان سولې په اړه د ترکیې کنفرانس په ځنډېده د خفګان څرګندونه کړې او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د سولې اړوند غونډې او ناستې تحریم نه کړي. دوی لیکلي دا د سولې د یو رامنځته شوي تاریخي فرصت پر وړاندې لوی خیانت دی چې طالب او پاکستان یې مرتکب کیږي. د ترکیې ناسته په داسې مهال ځنډېږي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي پلاوي غړو ویلي په قطر کې هم طالبانو د سولې خبرې قطع کړې دي.